او ارمان بل ارمان مې راتورېدلی هغه څه شی دی هغه داسې داسې زه واده وکړم او چورګوړي مې واده وکړي دا څه شی کېږي ذاتي مې ارمان پوره کېږي چیلۍ څه شی چیلۍ سړی ده که ښځه ده ما تاسو خدمت سته وروره خیر اوسه مالته وخوره کنه مالته وخوره کنه نه خوري و کنه دا کنه یوه دانه زړه ده او بله پیغله سوې ده نوې دا څه نه زما چرګه اصلي ده سره ده او توره ده ما ولې خولې پې وازې کړي بیا به یې الپي پکې اچوي داسې مې کړي کله دې خوړلي دي څه شی وایي دا مړه سوې ده دا مړه سوې ده دلغه ته راشه دلته کنه دلغه ستړی مه شې وروره څنګه پېژنې و دا څه شی دي داسې موږ موټرې کې جوړ کړو بیا ټایرونه وراچوي دا څه شی دی دا لیټۍ دا داسې چټي ورته لګېده چې لیټۍ وایي دې ته سوپ وایي سوپ دې ته سوپ وایي هو خواره مه شې څنګه ښې ستړی مه شې خوارې ته چېرته ورکه شوې ښې جوړې زه کور نه راغلم اوس زما یو زوی دی ستا مینهوال دی څو پورې د مکتب ویلی دی شپېتو پورې شپېتو پورې سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د جلال آباد ښار دی او په جلال آباد ښار کې بیا ملنګ جان واډ دی او نیمه شپه ده نواب خان هم د کابل راورسېد او دلته ګپ شپ لګو او ټوکې ټکالې به کوو نواب خان سره به خبرې اترې کوو نوابه څنګه یې ښه یم شکر ده په دې شپه کې چا سره ټوکې ټکالې کوي تا سره کومه کنه ما ته چی وایي خبرې سره کومه ښه خبرې کو کنه نو خبرې کوم دا خبرې کنه و خورم یې کنه دا په څو ده دی چا ده مې ورښکاره وه مې ورښکاره وه دا چارک څو ورکړې دا چارک 130 یو سلو 30 روپۍ چارک وایي هغلته خو 10 نورې او 10 نورې دوکونه وې کنه 70 روپۍ هغلته وي خو موږ خو یې ګران خرڅوو کنه ولې ګران خرڅوې ته په چا ګران یې نو دا ته په چا ګران یې زه په مور او پلار په مور او پلار مې ګران یم ما باندې مالټې ګرانې دي مالټې ګرانې قیمت یې مه ورکوه خورې او ورکوه ګټه خورې که واړه نه ګټه ورکوه پیسې درکړه وروره څه کې موږ پروا نه کوي کنه نو تا اول واغسه بیا یې پروا نه کوي پروا نه کوي اول یې خورې ښه اخر کې بیا خورم مزه ښه په اخره کې خورې وایي دا مړه سوې ده دا مړه سوې دا مړه ماته ده دلغه ته راشه دلته کنه دلغه څه شی مړه سوې وه او مالته مړه سوې او دا څنګه دي دا دا ښي دي دا ګونجې ګونجې دي ولې دا نه خورم ولې نه خورې دا بیا ډاکټر صاحب ویلې مریض کېږي ته ولې ماته خاندي نه خاندي درته بیا ډاکټر صاحب ویلې بیا وایي مریض کېږي بیا وایي پشکاري کې درته کوم دا څه ډاکټر صاحب ویلي او ملا صاحب څه ویلي ملا صاحب ویلې وایي په لمبکوس کې بدلې مه وایه بدلې وایي مه وایه تا خو بدلې نه ویلي کنه خو وایي مې وایه که دې نه یې ویلي مې وایه ښه خبره ده او بله خبره تا یو وخت ویلي چې زما لوی ارمان دا دی چې په خره سپور سم کنه او کنه اوس څنګه سو ارمان دې پوره سو او ارمان بل ارمان مې راتورېدلی هغه څه شی دی هغه داسې داسې زه واده وکړم او چورګوړي مې واده وکړي دا څه شی کېږي ذاتي مې ارمان پوره کېږي دا واخه دا خوشې راکئ نه په پیسو پیسو یې درکوي بیا پیسې در کوم کنه سبا سبا به د تا چېرته لټو سبا همدغلته من کینو سبا نسته اوس پیسې راکړه اوس خو را سره نسته دا کنه لسګون خو به در سره نسته هغه کس چې د 500 افغانۍ درکړلې کم کس 500 افغانۍ در سره دي خو راکړه سمېده کمه در نسته را سره ولې نسته یو روپۍ نه لرې یوه روپۍ هم نه لرم تذکیره لرم را سره ستا ده تذکیره زه در کوم ورکړه ورته نه زه پیسې نه اخلم همداسې خوشې راکئ نه خوشې نه خوشې نه در کوم نو ما خوشې نه دي راوړي خو تذکیره به پکې درکړم تذکیره باندې څه کوي دی دغه مې تذکیره ده دا دا مې تذکیره ده دا هغه بیل یې راوړی دی تذکیره دا خو سودا بیل دی کنه ما ته یې راکړه وایي دا تذکیره ده سودا بیل یې راوړی درنو ملګرو اصلي تذکیره دې ور وښیه او بیا وایي چې تذکیره ده همدغه مې اصلي ده کنه کومه تذکیره همدغه الکترونیکي راواخله څنګه من کړونیکي الکترونیکي دسې نواب خانه دسې تذکیره دسې خو د تا نه خو د ما ښه دی ما غټه ده وایي تا وړه ده
دا ښه ده دا ښه ده جما اوس مې غولوی او مه راځه راځه چې خود چېرته ځه مړه هغه والا خواره مسې خدای دې ایمانداره کړي راځه خواره مسې راځه راځه دلته راشه چېرته ځو چېرته ځو اوس نورې مالټې نه اخلو اخلو که چاره کوټې څو ده دا په څو دي دا په څو دي یوه بوجۍ 140 روپۍ چارک او دا 110 ښه ماته زنګ دی نواب په 110 افغانۍ دی چارک زه خو نورې نه اخلم بس مې دي نه بس مې دي راځه چې راځه لاړم نوابه هغه ورځ یاد شي چې هغه ما در باندې سوپ وخوړو سوپ چاته دې سوک بیرته کړ سوپ مې نه ده بیرته کړی دلته راشه دی هغه ته لګوي دلته راشه ښه معنا دلته راشه خواره مسې څنګه ښې ستړې مشي خوارې ته چېرته ورکه شوې ښې جوړې زه کور نه راغلم اوس زما یو زوی دی ستا مینهوال دی جوړې په خیر خیرت ده دا دې چې وای دا وای میولان می دی وای زما میولان ده دا زما میولان دي ستا نه دی زما د وینې د ما سره عکس وباسي اوس دی ته اول د چاته وخندلې اول تاسو دواړو ته وینې دواړو ته ما واخلئ مالته وخورئ مالټه چې کوي دا وای مالټه وخوري زم راشم او نو تفو مهمه کنه دا چې دې وکړه یو ویډیو درنه کوم نواب خانه او دا ستا میولان دی کومه ده دا مې میولان دا دې میولان دی واغم دی زم مې دوی ډېر میولان یم این افغانستان نه جبلات ته راغلم څه وې موږ سره ځي خواره مسې خدای دې خیر درکړي مالټه وخورئ که نه مالټه خو نه خورو که خورئ واخلئ وخورئ که یو مالټه باندې در کومه سبای ته یې وخته در کوم سبای ته یې وخته در کوم چې منځ کې مې دوه پلې کړه نیمه پلی د تا نیمه یې دمه دی نه خوري دا وایي زه ټوخېږم نواب خانه او هګۍ راوړي دي هګۍ هګۍ ما هم ډېرې راوړې څه دې کړې جما سرې سرې وې دا سپینې سپینې دا ښایسته دي دا نه جما ښایسته وې جما خو یې ربي شیرین وهلی وه جما چرګې ربي شیرین وهلی راشه ته وښیم ستا هګۍ چې داسې په ځمکه وغورځې ماتېږي داسې یې وګوره دا نه ماتېږي دا داسې که زموږ د جبلات هګۍ چې دي ښه دي کلکې دي پټه یې که ماته شوه پټه یې که سړی پټه یې که ماته یې کړله پټه یې که راځه هېڅ خبره نشته دی دغه هګۍ د ما نه ده ماته کړې وروره دا ما نه ده ماته کړې دا بل یې پټه کړې دلته وګوره د جیب مې راوایسته دا وګوره ما نه ده ماته کړې هغه هګۍ دی زما هګۍ اصلي دي د تا هګۍ چینایي دي زما اصلي دي نه ماتې دي ستا هګۍ کومه دي هلته مې ورکړې که نه څو دانې دي راوړي وو 20 دي راوړي وو هغه وایي ستا چرګه مو ډېره قوي ده و که نه ده که نه یوه دانه زړه ده او بله پیغله سوې ده نوې دا څه نه زما چرګه اصلي ده سره ده او توره ده و که نه تا وایې چې سره وه بېرته توره سوې ده داسې وې و یعنې زړه سوې ده نوره زړه سوې غاښونه یې نه دي غورځېدلي د چرګې غاښونه نو چېرته یي وایي خلک وایي تا لیدلي دي نه ما دا پیغلې لیدلې او زړې مې نه دي او بله خبره وشته د چرګې شوده دې کله څکلي دي د چا د چرګې شوده دې څکلي دي نه ما خو نه دي ښکلي خو دغو نه یې خپلو زامنو ته یې ورکړي موږ ته بچې یې راکړي وبالې نه یې ورکړي نه چرګه شوده نه کوي تا ته نه زمونږ غوا د هغه شوده کوي چرګه څنګه نه کوي غوا شیدې وکړي که نه و که نه نو ولې چرګه نه کوي نه چرګه خو یې دغه نه کوي خپلو لورګانو ته یې ورکوي دا څه سیرلی دی هغه سیرلی ده نه چیلۍ ده چیلۍ ده او چیلۍ هم کوي چیلۍ هم شیدې کوي چیلۍ څه شی چیلۍ چیلۍ سړی ده که ښځه ده هغه هم هګۍ اچوي نه وایي شیدې کي غلط شولې راځه داسې ځو نو صحیح دی کومه سې داسې ځو دفتر ته ځو مونږ لاړو خیر خدای په امان تاسې ښه خواره مسې خدای دې خیر درکړي خواره مسې د خدای په امان ټول نه خدای په امان چرګه شوده نه کوي که چا ته ویلي هغه یې نه کوي داسې نه کوي نه شوده نه کوي چرګه او
السلام علیکم ستړی مې څنګه خدای دې خیر درکړي پاره مې دا زما میولان دی ښه ښه شکر دی ښه خوشحاله اوسې او کنه ښه رښتیا هغه دی د چرګانو بچیان دې څنګه وو ښه وو سلامونه یې ویلې چا دې سلامونه تاسې ته ټوله ته صحیح هغه دا د لاغا نه پوښتنه وکړه د هغه څه شوي ده سلامونه یې ویلې که نه چرګانو چرګوړو وایي سلامونه یې ویلې ورشه مړه ته دروغ ته راشه بل شي ته وښیم نوابه دا څه شی دي دا منځ کې چې پلي که نه نو دا په سر یې څه شی دي دا په سر یې پسې را قوي پلی ده او بیخ کې د خوراک پلی ده ښه دا څنګه دې کې اچولي دي خدای په ماشینونو باندې اچوي څنګه اچوي دا خدایست نو څنګه خدای زده دا خو به لیدلي که ته خو تا کړی او دا به اول به خولې پې واضح کړي بیا به یې الپي پکې اچوي ښه داسې به یې کړي ښه کله دې خوړلي دي څه شی دا و بله ورځ مې هم د 3 روپیو واخیستل 3 روپیو دې واخیستل ته مات که څنګه یې ماتې دقسې یې خلک ماتوي نو تا خو دا غر کړه که نه ټول دې هغه کړل دا اوس یوازې خوري که زما برخه نیم تا ته در کوم نیم د هغه پاتې کېږي هغه ته بیا نور اخلم را پټوم سړی خو مې نه راته ګوري هغه درته ګوري هلته وګوره او دا څه دي نوابه دا دا خدایست ولې دا چی دي نو دا د دې بچي دي دا به د دې خپلواني او بچي دي بچی دي نو وینې بچی دي که نه د دې د چرګو بچي خو خود سلامونه ورباندې وایي او دا څه دي دا سلام علیکم ستړی مې شي وروره دا پېژنې هو دا څه دي داسې موږ موټرې کې جوړ کړو بیا ټایرونه ور اچوو دا ګني دي ګني خواږه وچوکي دي دا د دې نه ګوړه جوړېږي ګوړه دا څنګه کموس دا اوس داسې نه کېږي دا نه کېږي داسې نه کېږي زمونږ د افغانستان وچوکي ترخه دي او دا خواږه دي هغه وچوکي نه دي دا خو ګنی دي هغه وچوکي خو هماغه هم دغونه ډبل دي که نه جنایت ورکړه که تا کړی زه دا ونه به دا ګني دي او هغه سي دغه وچوکي دي دا بیل خو دا همغه وچوکي دي هغه بیلو کې څه خلک ورکوي خو دا په هغه په کمپیوټر باندې واړه کړي دي که څه شي واړه کړي دي په کمپیوټر باندې دا دی دا دې ته سرونټه وایي ښه سرونټه دې ته درونټه وایي دې درونټې خو نن هم لار بنده کړې وه که نه ته څه خبره موټر یې درولي وو نوابه دا ګوړه دې کله خوړلې ده ګوړه ولې مې نه ده خوړلې هغه چای سره یې څه آفرین هغه ګوړه دې نه جوړېږي خو ګوړه خو موږ هم دغسې وچوکو نه جوړوو بیا ترخه یي که نه جوړی تاسې چټي لګې نو د تاسې وچوکي خواږه دي او زموږ ترخه یي هغه څومره خوندور ولې هغه ستاسې وچوکو کې چې هغه انګور راځړېږي څومره خواږه خو ونې دي که نه هغه څه شی ونې او دا وچوکي دي وچوکي څه ته وایي دا لرګیو ته یې واړه قصه داسې زه ته راځه بل ځای ته دې بوځم دا دانې وخوړله وبخه وروره ښه اوس چېرته ځو اوس ځو اطاق کې چای شکو اطاق کې چای نه څکو ته دلته راشه خبره ده درنو ملګرو نواب خان خبرې به م اورئ ګپ شپ به م لږ ټوکې ټکالې به م کوو او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ د جلال آباد په ښار کې دمګړۍ ګرځو دغه ښایستونه هم دا تاسې باندې ګورو او نواب خان خو کینګ دی کینګ څنګه کړینګي ما کینګ زمري ته وایي ما تا ته مخکې نه ویلي موږ زمری ورته تاسې کړینګ ورته وایي کینګ او دی تاسې وچوکي ولې خواږه دي سبا یو ځنګله ته ځو خورو یې دلته راشه دا څه وایي دوی وچوکي داسې خواږه دي سبا ځو ځنګله ته وچوکي خورو داسې خواږه دي د دې نوم ګني دي او که نه همدغه وچوکي دا ډنګر وچوکي دي هغه تیار هغه تیار و ښه زه به تا ته تیار واخلم راځه ښه نوابه نو د خیر دا مڼې د کوم ځای نه راوړي دي دا د موږ باغ نه ستاسې باغ نه دروغ ولې وې هو موږ باغ نه راشکولي دي او بیا خدای د ځواني من کې را پټې کړي پټې کړي نه دي دې په پیسو اخیستې دي دا یو دانه په څو دی یو خلطه دلته راشه دا خلطه په څو ده ها 1.5 سوه 2.5 سوه افغانۍ پې ورکړي دي مڼې ها
ستا د باغ نه را پټې کړي دي فقط هغه دی او مالټې په څو اخلې بیرته دا چارک ورته په څو خرڅېده سي ورته ووایه هغه چارک په څو دي چارک په څو دي 100 افغانۍ سل هغلته خو ارزانه وې څو وې 20 روپۍ آفرین 25 روپۍ خیر موږ سبا ته بیا راځو ورکه اوس پیسې خو پیسې به سبا ته ورکم کنه اوس ورکه ورته زر کوه اوس خو ما سره نه ساعت تذکیره مې ورکم نه تذکیره باندې شي کوي خدای د خیر درکړي دا څنګه که خل دي نو تاسې وچوکي به خود خواږئ که ګني وایه وچوکي نه دي هغه خو ستاسې څنګه دي ستاسې وطن ترخه وچوکي هغه هم خواږه دي ترخه دي د موږ وچوکي ښه اوس مڼه خوري نه نه خورم هغه خوري نه هیڅ هم نه خورم پروا نه کوي مې راکوه کنه پروا نه کوي مې راکوه اخله کنه خدای د خیر درکړي جیب کې دې نه ماتي بیا وایي چې د خدای په امان موږ لاړو خدای په امان داسې ځو کنه چېرته ځې مڼه پټه خورو پټه خورو څه چې ځو د خدای په امان پنځه دې راسره ماتې نشته دی صحیح دی څه شی نورې دې م اخیستې پیسې غواړي هغه نورې دې م اخیستې هو که نه سل روپۍ جیب کې مې ده هغه ماته راکړه همداسې یې راټولوو ډېر یې کوو بیا سبا خرڅوو ولې خیرات خورې نه نو ولې خو خلک یې ماته خوشې خوشې راکوي که خوشې ولې ده نور هر وخت موږ جبلات ته راځو جبلات ته راځي هو خلشیان خوشې خوشې راکوي راشه دا څه شی دا هغه ګوړه ده نه اوس یې نه پېژنې دغه چای نوم ده ورور دغه چای نوم ما ورته وایه ما ورته وایه ولې د دغې نوم چای ده زه خو تاسې مېلمه راغلی یم که ته مېلمه یې زمونږ د وطن اوچوکي خواږه دي که نه زه تا باندې بل شی خوږ شی خورم که ډېر سم دا چرګ ده ته وخوره څومره خوږ شی در باندې خورم که دا خوږ نه ده که نه دا چرګ دا چی مې در باندې وخوره چرګ اچار دی اچار څنګه د ارچا دي اچار د ارچا د ارچا نه د ارچا صرف د دې دی ولا چې دونه کیمره ده مخامخه کامره لګېده دا څه شی دی دا هغه دا دا نه وخوره دا چرګ تو کم چرګ نو ته وخوره دا چې ده دا به مې تروشي نه خورم نه ته یو ځل وخوره ته یو ځل وخوره خوندور دی دې نوم چی ده وروره نوم یې ورته اوس واخله خرما جان سي راوړي مینو ده که خرما زو کنه دا څوک یادوي صاحب خان یادوي صاحب خان زما ورور او څه چې زو لاړو د دې پیسې وکړه یو دانه مینو مې واخیسته خفه نه سي وروره راویې به که صحیح ده خیر اوسې ایماندار اوسې داسې ښه خلک دي مانټه وخوره که نه واخله که نه خیر اوسې خدای دې خیر درکړي خیر اوسې خدای دې خیر درکړي ته راځه په داسې ورځو ښه نواب خانه ته راځه اوس تا ته بل شی ښیم ښه ته اوس ما دا خلک پېژنې دا خلک پېژنې و سلام ستړی دا پېژنې ته لږ خواته شو نه دا زه نه پېژنم زه د افغانستان یم نه ده لیدلی دا څه نواب خانه تا هم نه پېژني هو که نه ښه مونږ دې ته راځو صحیح دی ته نواب هو که نه نو څه شی کوو ځو هو ځو نو جلال آباد کې دې چکر ووهو یعنې هو که نه خلک مې خوښ ستا د خوښه شی وګوره هو دقه ده دې ته مونږ هغه وایي دا پېژنم پلی دا څه شی دی پلی تاسو چې ورته وایي وروره دا څه دی استاد او که نه وخوره اجازه ده وروره دغه وخورم هغلته مې یو دانه مینو وخوړله سړی راته په قهر هغه کیمره کې ریکارډینګ روان دی ښه ته څنګه یې ژوند چارې دې څنګه روان دي دا پېژنې دا نواب خان دی زمونږ میلمه دی نوابه ورته ورته زه نواب خان یم دا هم نواب خان دی تاسې نه ته زما میلمه یې دا زه کوم ښه او ما باندې خو ته ګران یې نو ټول خو ګران نه راباندې دا په ما ګران نه دی زه د افغانستان یم راغلی یم جبلات ته کوم ځای نه راغلی افغانستان صحیح دی
سال راغلی چیس کی خیر اوس موږ سره چیس کی هو راځه زه ورغی غواړم دا وای چې در باندې کوم نه خواره مې چای نشکو ولی زوتی ولی کور کې چای شکو اتاق کې تر دې چا سره بچا دا چې پخ کړی و ماما دا لیټۍ ده کنه ښه لیټۍ دا لیټۍ ده دا چی دی دا لیټۍ لیټې پیژنې ولې نه پیژنې چیشته وای دغه ته وایي کنه دا چی دی دا لیټۍ دا چټي ورته لګیږي چې لیټې وای دي ته سوپ وای سوپ دې ته سوپ وایي او دا بیا څنګه کوي ښه دا خلک خوري او سوپ زم ورته وایم څوم ورته دا ته موږ لیټۍ ویوه او دا چی دی دا هګۍ سپینې هګۍ وای دی وای نه هګۍ نه دي وای دی نه دي کورخې دی دا وای هګۍ دي هګۍ ما د تاسې چرګې سپینې هګۍ اچولې دي موږ چرګې سرې هګۍ اچوي کلیوالي چرګو هو هغه پیغلې چرګې هګۍ څنګه وو ښې وې سرې سرې وې خالونه یې ایښي وو خالونه بیخي وو وخت راکې که نه راکې السلام علیکم وعلیکم سلام السلام علیکم جوړې ښې په خیر دا میولان دی ګوره خیرت دی شکر د ښه څنګه په خیر کور کلي ته څه خیر ول دی مرچک دا دی سات ښه تېرېږي ورکه نواب خان لیدل خو تا یو ورځ ویلي چې دلته راوله ګپ پلۍ شپ وخوره کنه نوشي جانې که ته یې وخوره خیر وسې نوابه خیر راغلی اوس وګوره دا باندې خرچه کوي که نه کوي خرچه در باندې کوي دی د چی شي خرچه د سوپ څنګه ټوپ راته جوړه چلې وای که ده نه زما خپل موټر ستا ده ستا دی بیا هم په کارېږي درته نه نه زما کور کې موټر ستا ښه ډېر ښه دی سوپ خورې که جوس کې خواره مې هر شی مې خوړلی دي ښه هو که نه ښه ډېر ښه ډېر ښه سالاتي نور کراري ده وخت ساعت دې ښه تېرېږي په خیر راغلی خیر شي. جغلابات یې ورته چې ورته جبلات له افغانستان نه راغلی افغانستان نه راغلی ډېر ښه دی. هغه پیژنې تر دغه خواته او ورته کیلې دي کیلې کېلې نه کوي شاته کس درته یادومه تراشل دا مخ یې ولې پټ کړی درنه شرمېږي ټول په دا خیر ولې شرمېږي درنه ښه دی شونډې به یې وچي شونډې مې وچې دي وتې به یې وچي نه سینه مې خرابه ده ښه نه خرابه ده سینه څنګه یي سینه څنګه خراب وي ستا خو سینه نه خرابېږي ها ستا خو سینه نه خرابېږي نه زه چې ستونی مې خراب سي بیا مالته وخورم که کېږم ماټو باندې نه ښه کېږي نو ته خو کېږم وچ شي یې خورې نو اوس پلۍ واخله دا که خو ماشومان خوري که واخله که ته غټ سړی زه ماشوم یم پلار مې وایي وایي ته اووه کلن یې څو کاله مخکې ته ویل چې وکلنې 15 کاله مخکې 15 کاله مخکې او اوس هم وکلنې ولې ویمه که نه خو پلار مې ویلي دي اووه کلن او پلار یې ویلې وکلنې نور دا نه بدلوي هو که نه او هغه د غوا بچی اوس څونه شوی دی اوس هغه 21 کلن سوی ده او ته څو کلن شولې اوس زه اووه کلن هماغه وکلن دی بدلوي یې نه خو پلار مې ویلې ته اووه کلن یې پلار یې ویلې دي ولاکې به بدل کې شي څوک دې خوا ته ډیلې ولې څه یې وکړل ډیله یې کړمه نږدې مالته رانه پټه کړې وه غل دی ګوره جب در نه وایي نه جوب خیر ده مالته رانه وه نو اوس هګۍ درنه پټي وکړي مالته یې نږدې رانه پټه کړې وه غل ولې لاړې دې بارے میں شکمن کس ته ولاکه به مې دا مالته پټه کړې مالته پټه نه کړې وروره ودرېږه زه نه خفه کېږم دا کېده دا رانه پټه نه کړې مالته ورکول راغلی مالته یې جوب ته یې نږدې لاسه دغه ده ده دا وایي مکتب دې ویلی دی هو څومره پورې دی ویلی کور کې مې ویلی ده څومره پورې دی ویلی شپې دوره خو ماشومانو ته هم ځئ دوره خو ماشومانو ته هم ځئ شپېتو دا څو کلن یې چې ویلی دی شپېتو ویې وکړه چې پرې چې خبره وکړي هغه ته نه هغه خبرې واورو څو پورې د مکتب ویلی دی شپېتو پورې شپېتو پورې ته وایه یو دوه درې شپېتو پورې ته وایه یو دوه درې څلور پنځه اووه نهه لس پنځلس شپږویشت ښه لس پنځلس شپږویشت او مکتب دې هم همداسې ویلی دی هو که څو ورځې دې ویلی یاره شپېته ورځې بیا ولې دې نورو نه ویلې خو پوره سو که نه مکتب پوره شو استاد درته چی ویلې چا استاد درته چی ویلې ملا صاحب ملا صاحب ویلې وایي سبق وایه سبق وایه بیا سبق دې ویلې هو څونه دې ویلې هغه دخوا نه سپارې وایه څو سپارې ویلې سپارې مې ویلې عربیتې مې ویلې ده او نور او نور مې چې نه دي ویلي
نو بیا پوره شو هله مالټه نه پټې ګوره دا خو یو سړي ما ته راکړه په پیسو که نه پیسې ورته دا یې رانه پټوي که نه زیرکه ده زیرکه ده او دا ډېر خان دي جما میولان ده که په ما ګرانې دا در باندې ګران دی در باندې نیم ګران هلته دې هغه ته ویلې دې ته ویلې مطلب دروغ ورته وایي دروغ ورته وایې رابنده او ما ته خو دروغ نه وایې نه ها صحیح دی نو ښه دې ته یو جوس راته جوړ کړه که نه د څه شي بوت راته جوړ کړي بود نه جوس نه خورم جوس اول کې خلکو خوري بیا اخر دوم دفعې پیسې غواړي موږ دویم دفعې نه راځو بیخي خو لکه اول کې جوس وخورم چې بېرته راجګېږم دې ته دوم دفعې وایي ښه داسې پیسې دې نه غواړې ته پکې فری تو یې فری پکې څه خیل ته زه ترویمه څه رقم د ترویم خواره مسې زه نه شکم نه زه ځم زه اتاق کې چای منګه شکو اتاق چېرته دی شین چای او اتاق خو رانه اخیستی ته دفتر یادې هغه بند کړی دی هماغلته ځو هغه بند کړی دی نه کفتر نه یادوم دفتر یادوم دفتر خیمه که نه تا ویله کفتر ګوره دفتر یې بند کړی دی هغه کرایه ما ورکړې نه وه هغه راپسې وتړل شو هلته اوس زموږ ځای نشته نو چېرته دی تاج دغلته شپه کوو که نه دغلته منګه خیر زو کور ته ښه ځای لاړ شي ځه منګه زو کور ځای الله مل شه ځئ ما ته څه خدمت سته وروره الله دې روغ لره خیر اوسه مالته وخوره که نه لاس راکړه مالته وخوره که نه نه خورې نه خوري ځه نو ځه چې ځه منګه لاړو وروره خپل شی افغانستان ته افغانستان ته ځي خو دې ته څه شوی جبلات جبلات ته به راځې که نه جبلات ته خو کله کله مفلس صاحب سي وایي بیا مخلص صاحب نوم صحیح اخله مخلص صاحب مخلص ستا نوم چې نشي اخیستی مې اخله تا خو زه په شرمونو وشرمولم کوم هلته کومه ده ته خو نه یې شرمېدله نو تا ته خو نه معلومېږي که دا خلک خاندي ورپسې که نه چا پسې خاندي ما پورې نه خاندي دا خو د ما انډیوال ده که انډیوال دی خو دا خبرې ورته غلط کوي کومه دي خلص غلط ورته غلط اخلي نه نورې صحیح ورته اخلم د مخلص شپې ښه ووایه زده کومه محراب ګل مخلص محراب ګل مفلس مخلص تور د خپل نوم اخله زما نوم حشمت الله تا نوم څه شی حشمت الله مومن د تا نوم حشمت الله تولنګ صحیح دی بس صحیح ته چې څه وایې صحیح دی نو به هغه ته یې وګوره چا خلک درته ولاړ دي ټول کوم خلک هغه مالته خوري زه لاړم چېرته حشمت الله خان تولنګه ما ته کار سته دا خوشحاله شو کېنه سوپ در باندې خو جوس در باندې حشمت الله مومن ښایسته نوم یې دی دا یو دروند قوم دی مومن ها نوم دې غلط کړی په ما ګران دي که خیر اوسې ښه ته کېنئ راځه نه خوشحاله اوسئ درنو ملګرو موږ هم همدلته اجازه اخلو تر بیا ښې چارې د الله په امان چاته وایي کیمرا فلم بوکس فلم بوکس ته وایي کیمرا نه پېژنې اوسه پورې مګه ته ووایه زه هم خوشحاله خدای کېږم په امان د خدای په امان بیا هم غږېږو در سره ډېره مننه